السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، زموږ په علاقه کې دا کار دی چې یو سړی چاته قرض پیسې ورکړي چې کله بیا ټیم پوره شي نو بیا هغه سره چې پیسې نه وي بیا ورته یې لکه راشه چې په ډالرو یې واړو، ماتې کو ډالرو ته یې واړو، نو ډالرو ته یې ورته واړئ. جناب علي دا مسله دلته موږ نه یو چا پوښتنه وکړه، او زه یو دعوت کې موږ ناستو، یو حاجي صاحب دا پوښتنه وکړه، بیا دا پکې له وویل چې دا ډالر هم ورته په ګرانه حسابوي. لکه مثلا نن سبا د ډالر ریټ د 280 دی، ورته په 215 مې درته مات کړ، نو بس هغه ګټه مور باندې وکړي او ورته وایي چې که ډالر بره ته او که ښکته ته بس به ستا کاري، ما ته به 2 ډالر بیا راکوي. جناب علي دا سود دی، ناروا ده او ناجایز عمل دی. بس دې خلکو ورته صرف هغه طریقه جوړه کړې ده، صرف نوم ورته ایښی دی. په دې نوم ایښودو سره مطلب دا دی چې دغه مال دته حلالیږي نه، او ناجایز او ناروا دی. البته په دې کې د جواز صورت دا دی چې دا چا باندې قرض دی، دا مقروض، او دی ورته یوم الوفا چې په کوم ورځ باندې دا پیسې ورکوي په هغې ورځ ورته وایي چې هلکه ما سره مثلا ستا خو را باندې سوچ وکړه ستا په ما 1 لک پاکستانۍ کالداري دي، او زه درته ووایم چې خیر دی تا خو په ما باندې 1 لک روپۍ دي، خو ما سره اوس 1 لک نشته، راشه ډالر درک. دا به په هماغه وخت کې وي او لاس په لاس به وي. دې کې به مالم تفترقه حدیث درته وایم، دې کې به جداوالی نه وي، دې کې خو دا پیسې چې ورته واړئ بیا ورته 2-3 میاشتې وګوري، دې کې به افتراق به پکې نه وي، لاس په لاس معامله به وي، نو بیا ټیک بیا صحیح ده. او دا کم صورت چې تاسو یاد کړه دا بالکل ناجایز دی. اصل کې په دې کې صریح حدیث دی، سنن ابي داود کې 2م جلد دی، کتاب سنن ابي داود کتاب البيوع ده، او غټ باب وربني خی باب فی اقتضاء الذهب من الورق. دا باب ثابت دی په بیان د دې کې چې سړی سونا واخلي د چاندیو یعنی سره زر واخلي د سپینو زرو په مقابل کې. په دې کې د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت دی کنه، او د عن ابن عمر دی، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دی، بخنه غواړم عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دی. په دې کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی، كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. بیا دی وی بیا زه فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو في بيت حفصه، و اذا راغلم النبي عليه الصلاه والسلام ته نبی عليه الصلاه والسلام زما د خور په کمره کې وو، یعنی نمبر به داغیو. فقلت يا رسول الله رويدك اسالك اني ابيع الابل بالبقيع، ومورت لي يا رسول الله خپنه شي کله دې ما توجه وکړه، زما خبره دی واورې د رويدك. زه پوښتنه درنه کوم چې ما به خرڅ کړل په بقی کې او خان په سرو زرو، د هغې په بدل کې به مې سپین زر واخیستل، او په سپینو زرو به مې خرڅ کړل، د هغې په بدل کې به مې سر زر واخیستل. اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا باس ان تاخذها بسعر يومها. یو خدا دې چې د مقې ورځې په قیمت صحیح دی، او بل ما لم تفترقا وبینکما شیء. داسې به نه جدا کېږي چې منځ کې مسله لا پاتې وي، مسله به حل شي بیا جدا شي بیا خیر دی، او که مسله لا پاتې وي نو بیا بالکل دا جایزه نه ده. ځکه په دې کې خو باقاعده طور سره عبارتونه موجود دي، په دې کې باقاعده طور سره د در الحکام دغه دی دا څه ورته وایي جلد 2 او صفحه دا 201. الدعوه هي طلب احد حقه من آخر في حضور القاضي. هغې کې دی وایي که نه ان الدیون تقضى بامثالها. قرض خو به د خپل مثل سره وي، لکه قرض چې د کم شي قرض کړی دی نو په هغې باندې به قرض ادایګي به هم په هغې باندې کوي. تقضى بامثالها. دا قرنګې فتاوا شامی ده، فتاوا شامی 6م جلد دی 525 نمبر صفحه ده، اچ ام سعید مکتبه ده، کتاب الرهن دی، فصل فی مسائل متفرقه دی وی فإن الديون تقضى بامثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل مال الدائن بذمته. دا وګوره فيلتقيان قصاصا. دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوا هندي حل کړي. فتاوا هندیه 3م جلد دی او 204 نمبر صفحه ده، رشیدیه مکتبه ده، کتاب البيوع ده، الباب 19 في القرض والاستخراج والاستثناء. دیوال مديون اذا قضت دين اجود مما لا يجبر كان يجبر اجبار لا يجبر رب الدين على القبول كما لو دفع عليه انقص مما عليه، وان قبل جاز كما لو اعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح. نو خلاصه د خبرې دا ده که د خپلې تبې نه یې ورکي بیا پکې څه مسله نشته. د قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودي ډېره مزیداره حل کړې. فتاوا محمودیه جلد 14 او صفحه ده 412 باب القرض. هغې کې وایي چې قرض به
د خپل مثل موافق ادا کولی شي. داسې به نه وي چې قرض دی یو شی وي او بیا دې ورباندې ور اړوي بل شی. دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا ډېره مزیداره حل کړي. احسن الفتاوا دا مسله حل کړي دا صفحه دا جلد اوم صفحه دا 115 باب القرض والدین. هغه کې لیکي چې قمدا یہ معاملہ قرض کا ہے اور قرض میں شے مقروض کے مثل ادا کرنا واجب ہوتا ہے. نو خلاصه د خبرې دا ده چې دا به وایم د قرنګي وي. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره جامع الفتاوا حل کړي. جامع الفتاوا شپږم جلد او د قرنګي 222 نمبر صفحه ده جائز ناجائز او مکروه معاملات. نو خلاصه د خبرې بداوي چې که بالفرض په کوم ورځ ورته د ادایګي کوي او په ماغي ورځ ورته د پیسې ډالر ته واړي چې په کوم ورځ ورکوي نو بیا خو څه مسله نشته. لیکن کنا اوس ورته واړوي د نفع د پاره او بیا دوی سره جدا شي یو په یوځ یو بل په بل یو قرض په منځ کې پاتې شي بیا دا معامله ناجایزه ده. السلام علیکم ورحمت